ملګرو عبدالله په ټول عمر کې په لومړي ځل د سړیتوب کار وکړ. ښه کار چې شیطان هم وکړي زه یې ملاتړی یم. بیا عبدالله ښه کار کول دا ډېره لویه خبره ده. ملګرو څه کم او زیات 2 میاشتې کېږي چې ولسمشریز انتخابات وشول او تر اوسه نتیجه معلومه نه شوه، خو پرون بیا اغلې نورستانۍ ویلې چې نن یې اعلانومه، خو تر اوسه څه درک نه لګېږي. ملګرو راځئ چې راپور وورو چې عبدالله څه داسې ښه کړي چې ټول یې خوشحال کړل. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشریزو ټاکنو ته نومان د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله وایي که غني په عادلانه ډول ټاکنې وګټلې نو دی چمتو دی چې ورته مبارکي وایي. عبدالله دا څرګندونې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خپله مرکه کې کړي دي. هغه ویل چې دی دا جرأت لري چې د عادلانه ټاکنو ګټلو په صورت کې غني ته مبارکي ورکړي. عبدالله همدار راز وایي چې دوی هیڅ جنجال نه غواړي او څوک د پلویانو له لوري د احتمالي جنجالونو په اړه اندېښنه نه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې تېره ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به ورځ 2 کې اعلان کړي، چې په ځواب کې عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې که چېرته د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنو او پوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو هغه به دغه پایلې ونه مني او پر وړاندې به یې غږ پورته کړي. تر دې مخکې هم عبدالله په څو واره د ټاکنو د پایلې د نه منلو خبره کړې ده او همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې غوښتنه کړې ده چې 3000 رای دې لومړی باطل اعلان کړي او له هغه وروسته دې بیا د ټاکنو پایلې اعلان کړي. بل لوري ته ګلبدین حکمتیار هم پر ټاکنو کمیسیون نیوکې کوي او وایي چې ټاکنې ګټونکی نه لري او لنډمهاله حکومت د اعلان شي. همداراز د نوماندانو شورا بیا د ملي مشارکت حکومت په جوړولو باندې زور راوړي چې دا خبرې ټولې د ارګ له لوري رد شوي دي او د ولسمشر غني ویان صدیقي وایي چې ولس رایه ورکړې ده او ټاکنو کمیسیون چې هر څوک بریالی اعلان کړي هغه به راتلونکی ولسمشر وي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه مهمو او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.